میدان وردګ ولایت کې 250 اړمنو کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د عزیزي اسلامي بانک له لوري د میدان وردګ ولایت له شاوخوا 250 اړمنو بېوزلو کورنیو سره د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د خوراکي توکو مرستې وشوې. د یادو بانکونو مسؤلینو وویل چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې به زرګونو کورنیو ته خوراکي توکي وویشي. په هر ولایت کې سلګونو کورنیو ته مرسته کوو. نو دغه مرسته کې لوبیا ده، غوړي دي، وریځې دي او اوړه دي، دغه 4 قلمه مواد شامل دي. د اسلامي بانک او عزیزي بانک له ډیره مننه کوو چې د خلکو سره په دې سخت وخت کې هغه وکړه، کومک وکړه او د روزې مبارکې میاشت ده چې ډیر خلکو سره هغه کومک وکړ. دلته یو پروژې جوړې شي او په دغه ځای کې خلک کار وکړي، نو د یو خلک چې دا خو مرستې کوم ښې دي، خو چې پروژې جوړې شي چې دایم باندې یو خلک کار وکړي چې هغه اولاد ته یو مړی روزي پیدا شي. نو ځکه دغه نورو ملکو کې چې دي کارخانې دي، پکې هغه کار 500 نفره 200 نفره 300 نفره کار پکې کوي، نو هغه د ملک اقتصاد جوړي. په دغه مرستو کې اوړه، وریجې، لوبیا او غوړي شتون لري چې د عزیزي خیریه بنسټ له لوري په ټول هیواد کې 100,000 اړمنو کورنیو ته د روژې میاشتې په مناسبت یا د مرستې ویشل کیږي. په دغه ولایت کې خو تقریبا عزیزي بانک سلګونو کورنیو سره مرسته کړې ده او ټول هیواد کې ټول افغانستان کې 100,000 کورنیو سره مرسته کوي. موږ د ټولو هیوادوالو دغه کسانو سره مثلا تجاران دي، سرمایه‌داران دي، دغه نه موږ د هیله ده چې په ټول وختونو کې خاصتا په دغه د روژې میاشت کې د غریبو هیوادوالو لاسنیوي وکړي او د دوی سره مرسته وکړي. دا یادونه وړ ده چې د عزیزي بانک له لوري دغه مرستې هر کال بېوزلو کورنیو ته ورکول کیږي. د خوراکي توکو دغه مرستې په داسې حال کې وویشل کیږي چې له روژې میاشتې څو ورځې مخکې د یادو بانکونو مسؤل او د نړۍ په کچه لوی پانګوال میرویس عزیزي په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو پانګونې په ارزښت سره د څو لویو بنسټیزو پروژو د پیل کېدو خبر هم ورکړی و.